د میدان وردګو ولایت اړوند د ټوپ په دښته کې د یو سوداګر له لوري هغه جوړ شوی جومات دی چې پر یوه وخت د 1000 تنو لمونځ کوونکو ظرفیت لري. د میدان وردګو د ارشاد حج اوقاف او ریاست د معلوماتو له مخې چې دغه جومات د 400,000 امریکایي ډالرو په لګښت په 2 پړونو کې د کابل کندهار پر لویه لار جوړ او اوس یې زرګونه مسافرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د کابل کندهار پر لویه لار تلونکي مسافر وایي چې په تیرو وختونو کې په دې ټوله سیمه کې د دوی لپاره جومات نه و او زیاتره مسافر له ستونزو سره مخ وو، خو اوس د دې جومات په جوړېدو سره دغه ټولې ستونزې حل شوې او مسافر په دې جومات کې د لمنځونو ترڅنګ دمه هم کوي. دا خو یو ډېر ښه خوندور کور شوی دی چې دا جومات یې جوړ کړی. الله پاک د جنتونو ورکړو، دا ډېر د خیر کور کړی، خلک ډېر ورسره وسه شوي دي، ډېر ورته خوشحاله دي، ډېر دعاګانې ورته کوو. نو هر کور یې داسې ښه دی، مثلا جومات یې جوړ کړی دی، د زنانه و ځان ته دی، د نرینه و ځان ته دی. دغه جومات خو د موږ یو خیرخوا وطنوال په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړی ده او ډېر ښه کار سوی. دلته تاسو وینئ چې صدوچار د قندهار د هرات د لاین، نور د غزني د لاین، ټول مسافرو ته د سرو ځای ډېر ښه ځای جوړ کړی ده او ډېر نیک کار سوی ده. موږ ټول ډېر ته خوشحاله. د دوی په خبره دغه جوړ شوی جومات له ټولو هغو اسانتیاوو څخه برخمن دی چې دوی ورته اړتیا لري. درباره مسجد کې بوم برتون د دې جومات په هکله که زه درته ووایم په تېرو وختونو کې چې موږ پر دې لاره تلو دلته د لمونځ کوونکو لپاره ځای نه و. اوس دې خدای خیر ورکړي هر چا چې دا جومات جوړ کړی دی. الله دې دا خدمت ورته قبول او منظور ورکړي. نو دا سهولت چې په دوه منطقه کې بیخي سړک د غاړې لاندې جومات نه و، بیخي لوی سهولت دی، غټ سهولت دی. دغه مسافر زیاتوي چې په هیواد کې د سوداګر او نور شتمن خلک هم دې ته ورته جوماتونه جوړ کړي او مسافر او خلکو ته دې له همدې لارې خدمت وکړي. نو هر چا ته د الله تعالی دومره توفیق ورکړي چې دغسې مسجدونه جوړ کړي د خلکو دپاره چې خلک خپل منځونه کې وکړه. ډېر ښه مسجد یې جوړ کړی دی، ډېر په عالي سویه باندې دی. د یادونې وړ ده چې سرپرست حکومت هم ژمنه کړې چې د کابل کندهار پر لویه لار به په یو شمېر سیمو کې مسافرو ته د اسانتیاوو په موخه له ټولو امکاناتو برخمن جوماتونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاري. احسان الله کریمي، CMG، د میدان وردګو ولایت د ټوپ دښته.